ټولو درنو مشرانو ځوانانو ته ښه راغلاست. ستړي مه شئ، وایم په خیر راغلی، هر کله راشئ. نو واقعیت نن د ویاړ ځای دی چې په غونډې پرانښته کېږي او ګڼ شمېر شاعران او البته مشران راغلي دي. ټولو ته ستړي مه شئ، وایم په خیر راغلی. نو غونډه به پیلوو د قرآن کریم په څو آیتونو باندې. قاري صاحب نعمت الله ته بلنه ورکوو چې د سټیج سر ته راشي او تلاوت وکړي. قاري صاحب نعمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. د قدرمن قاري صاحب نعمت الله نه ډېره زیاته مننه کوو چې د سټیج سر ته راغی او د غونډې پرانیسته یې د قرآن کریم په څو آیتونو باندې وکړه. نو اوس هم د غونډې په دې برخه کې د خپلو تخنیکي ملګرو هیله کوو چې ملي سرود پلی کړي او په ویاړ باندې به تاسو ټول ګډونوال ودرېږئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوس نو د لاسپیکر غږ لږ صحیح شو. د غونډې په دغه برخه کې د عدالت ګوند
د غونډې په دې برخه کې په اروپا کې د عدالت ګوند د دفتر مسؤل ښاغلي احمد سمیر همدرد ته بلنه ورکوو چې د سټیج سر ته راشي او ټول ګډونوال ته ښه راغلاست وایي. همدرد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن په نامه د ټولو نه مخکې درنو مېلمنو ته زه ښه راغلاست وایم زموږ په نننۍ غونډه کې. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زه نن تاسو ځان سره لرم په دې تالار کې، او زه هم نن ډېر زیات خوشحاله یم چې زه فکر کوم په بلجیم کې اولین ځل ده چې داسې یو سیاسي ګوند افتتاح کیږي او د هغه رسمي په توګه دلته یې دفتر پرانستل کیږي. نو د دې دفتر د بروکسل د مرکزي دفتر په نمایندګي زه ټولو ته ښه راغلاست وایم، مننه راتګ کړم. انشاءالله موږ په بروکسل کې یو او ستاسو په خدمت کې. مننه. ژوندی اوسئ. د ښاغلي احمد سمیر صاحب نه همدرد صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې ګډونوالو ته یې ښه راغلاست ویل. او اوس هم زه به درته یو دوه بیته ووایم په دې هیله چې زړه تنګي نه شو. نو پښتانه اوس درانه خویونه لکه غر نه کوي، پښتانه اوس درانه خویونه لکه غر نه کوي، ښه زورور دي خو کارونه د زورور نه کوي. د نفرت بوټي لوی لوی ونې شولې، د نفرتونو بوټي لوی لوی ونې شولې، د محبت فصل ګلۍ وخلې سر نه کوي. ډېر مننه، خوشحاله اوسئ. نو د غونډې په دې برخه کې اوس د عدالت ګوند د اروپا دفتر د دارالانشا رئیس ښاغلي امین صاحب ته بلنه ورکوو چې نجیب امین صاحب ته بلنه ورکوو چې سټیج سر ته راشي او خپله وینا وړاندې کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله المولانا العظيم. تر هر څه وړاندې قدرمن ایوبي صاحب د جرمني نه راغلي درنه مېلمانه، همدارنګه له فرانسې نه راغلي درنه مېلمانه، د بلجیم د بېلابېلو ولایتونو د ګینت نه راغلي درنه مېلمانه، او همدارنګه د انتورپ نه راغلي مېلمانه، د بروکسل د بېلابېلو برخو نه راغلي مېلمانه، او همدارنګه اوس چې کومو ځوانانو زموږ غونډې ته تشریف راوړو هغوی ته او په تالار کې ناستو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پیل کې غواړم چې د عدالت په تیرو فعالیتونو او همدارنګه په راتلونکو فعالیتونو باندې لږ رڼا واچوم. ولې مو دغه حرکت پیل کړو، لامل یې څه و، او دغه حرکت په راتلونکي کې کوم خواته رسیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان هغه څه نه و چې په افغانستان کې ترسره نه شوه، کوم وحشت نه و چې هغه موږ په افغانستان کې عملا ونه کتو. دا که په نړیوال استخبارات بولو که د سیمې استخبارات بولو، خو دا ټولې هغه بدبختۍ نه وي چې موږ نن په افغانستان کې په ځای د دې چې مخکې تګ وکړو خو د بده مرغه په شاتګ باندې روان یو. نو د تیرو حزبونو د تیرو ګوندونو پایلې مو ولیدلې. باور وکړئ هغه ځوانان چې اوس د تیرو ګوندونو په پایلو باندې غږیږو یا خبرې کوو، دا به هغه څه وي چې بحث ته به پرې اړتیا نه وي. هغه څه چې زموږ هیلې وي، هغه څه چې زموږ توقع وه، هغسې ونه شول. خو راځم دې ته چې موږ به څه وکړو، پلانونه به څه او څه کول پکار دي. په اروپا کې، په افغانستان کې، په بېلابېلو
هیوادونو کې هغه که د امریکا ده که هغه د استرالیا ده خو په مجموع کې په ټوله نړۍ کې افغانان چې کوم متحد افغانان دي ځوان افغانان دي او په مجموع کې هغه ځوانان کدرونه چې هغه د افغانستان ویاړ دی دا تل مدام د بده مرغه به ووایم چې موږ خرڅ شوي یو او د خرڅون لامل دا دی چې موږ چې چاته هم لاس ورکړی دی په ډېر ایماندارۍ مو لاس ورکړی دی خو د بده مرغه زموږ لاس یې پرې کړی دی هغه ځای ته چې موږ تللي یو هغه مظاهره چې موږ کړې ده هغه لاریون چې موږ کړی دی پایله دا ده چې موږ خرڅ شوي یو ولې موږ متحد یو زموږ منډه زموږ هلې ځلې هغه په افغانستان کې د دایمي سولې دپاره وي د افغانستان د پرمختګ لپاره وي ولې اصلا ستونزه دا وه چې موږ هغه اساسي ځای ته نه یو رسېدلي دا زموږ یو بدبختي وه اوس زموږ هیلې دا دي چې ولې هغه ستونزه هغه څه چې موږ پخپله کولی شو ولې مرجع ته موږ ځوانان پخپله لاړ نه شو ولې پخپله هغه ستونزه شریکه نه کړو په ځای د دې چې موږ په یو دویم دریم لاس د یو پروژې په شکل باندې خرڅېږو نو بهتره به دا وي چې موږ دغه موخې ته ورسېږو او دې موخې رسېدو ته موږ باید په یو چوکاټ کې ځان واچو او هغه چوکاټ به یو سیاسي حرکت وي یو سیاسي مبارزه به وي تاسو وګورئ په سوشل میډیا کې موږ ډېرې مبارزې لرو هغه فردي مبارزې نظر یو چوکاټ ته یو سټرکچر ته او په مجموع کې یو سیاسي مبارزې ته ډېر توپیر لري نو موخه به مو دا وي چې زموږ مبارزه به د افغانستان دپاره وي د افغانستان په افغانستان کې د سوکالۍ په افغانستان کې د امنیت راوستلو او په مجموع کې په افغانستان کې د شته بدبختیو په وړاندې به زموږ مبارزه وي او په دغه مبارزه کې به زموږ هغه چوکاټ معلوم وي یو اجازه به لرو یو رسمي ادرس به لرو چې د هغه ادرس په اساس باندې موږ وکړی شو په افغانستان کې او د دې ترڅنګ په اروپا کې د افغانستان لپاره مبارزه وکړو د افغانستان لپاره کار وکړو دغه زنځیر چې موږ غواړو چې اوس یې جوړ کړو ایوبي صاحب دلته ناست دی موږ یو داسې پلان لرو او په داسې یو پلان مو کار کړی چې موږ څنګه کولی شو چې په اروپا کې هغه متحد ځوانان هغه کدرونه هغه لیسانس ځوانان چې واقعا د افغانستان سرمایه ده او موږ به په دې وویاړو چې موږ دغسې ځوانان دلته لرو که دغه ځوانان ته موږ د کار زمینه برابره کړو که دغه ځوانان افغانستان کې د یو خدمت په موخه باندې لاړ شي دا به زموږ دپاره د خوښۍ ځای وي او هغه کسان چې موږ تل چغې وهلي چې کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي دغه ستونزه به هم حل شوې اوسېږي راځم زنځیر ته زنځیر شکل به داسې جوړو چې مرکزی دفتر به زموږ په بروکسل کې وي چون بروکسل د اروپا پایتخت دی نو مرکزی دفتر به په بروکسل کې وي زموږ هلې ځلې به دا چې موږ په نورو هیوادونو کې د اروپا په نورو هیوادونو کې هم دفترونه ولرو موږ غواړو چې یوازې د سیاست هغه کوم معنا چې کوم مفهوم چې ګوند ورکوي یوازې په هغې هم ډېر فوکس ونه کړو بلکې تر څنګ په نورو اړخونو باندې په ټولنیزو برخو کې هم فوکس وکړو هغه به په دې معنا سره که یو کس تا سره په مبارزه کې منډې ترړې کوي هغه کس وړتیا لري نظر دې ته چې یو کس وړتیا نه لري هغه ځای ته ځي زموږ به دا هم لومړیتوب وي چې موږ په دې برخه کې کار وکړو چې خپلو کدرونو ته د کار زمینه مساعد کړو موږ د خپلو کدرونو حق وغواړو هغه ځوانان چې په اروپا کې د پوهنتونونو نه فارغ دي هغه ځوانان چې هغوی ماسټریانې لري او هغه ځوانان چې هغه واقعا د دې وړتیا لري هغه واقعا یو نظر لري چې هغه ته د خدمت زمینه برابره شي ولې ونه شو کړل چې هغه موږ معرفي کړو ولې ونه شو کړل چې خپله ځوانان لاړ شو هغه خپل حق په خپله باندې وغواړو نو دا به هم زموږ د هغه زنځیري شکل او هغه د پلانونو یوه برخه وي نو په دغه برخه کې به اوس په نورو هیوادونو کې د اروپا په نورو هیوادونو کې به موږ خپل ځانګړي استازي ولرو او یو سیستم به ولرو په دغه ډول باندې به موږ وکړی شو چې خپلې غوښتنې د په اروپا کې د خپلو افغانانو غوښتنې دا که په مرکزي کچه وي که د افغانستان نه کوم هیات افغانستان دلته راځي دا به هغه غوښتنې وي چې زموږ به د فرد به موږ د حق غوښتنه به کوو او په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې جاري ساتو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې ډیر ګوندونه شته دي او سیاسي ګوندونه د یو هیواد د پرمختګ لپاره خورا اړین بولم هغه په دې معنا سره ځکه چې د ګوندونو رامنځته کول دا یو ډیموکراټیک اصل دی او کله چې ګوندونه رامنځته شي د دغه ډیموکراټیک اصل په اساس باندې باید سالمه مبارزه وشي په تیرو کې ما مخکې مې ویلې نه غواړم چې ډېر تیرو ته لاړ شم موږ سالمه مبارزې نه وې کړې په خپله چې موږ په اروپایي هیوادونو کې کله نور قومونه ګورو نور ملتونه ګورو تاسې باور وکړئ موږ خجالت باسو چې ولې موږ دغسې بدبختۍ دلته مهاجر کړو ولې زموږ په تیرو کې زموږ په دغه څلور لسیزو کې سره د دومره ګوندونو موږ د دغه شته بدبختیو مخه ونه نیول شوه هغه حالت نور هم ورځ تر بلې لاړ وه په پایله کې موږ او تاسې خپل خوږ وطن پرېښی دی په یو پردي وطن کې مسافر شوي یو دا هغه څه وه چې په تیرو کې زموږ ګوندونو یو بل ونه زغمل که موږ او تاسې چېرته
چېرته یو بل وزغمو، یو بل ته د ورور او هیوادوال په سترګه وګورو، د تعصب هغه کومې بدبختیانې چې هغه د منځه ویسو، نو زه په دې باندې مطمئن یم که په دغه تیرو کلونو کې هم همدغسې شوی وی نو نن به دغه حالت ته موږ نه وی رسېدلی، یو سوکاله افغانستان به مو لرلی. که 1980 کال کې تاسې د افغانستان انځورونه وګورئ، تاسې باور وکړئ ډېر د افسوس ځای دی چې موږ اوس هغه د 1980 کال د افغانستان د اوسنۍ شرایطو سره پرتله کوو. په هغه وخت کې موږ برقي بسونه لرل، زه فکر کوم په هغه وخت کې به په اروپایي هیوادونو په اکثره هیوادونو کې برقي بسونه به نه وو. خو اوس هماغه حالت راځي چې راواخلو د 2013 سره مقایسه کړو. توپیر څه دی؟ توپیر دا دی چې موږ څو کاله نور هم په شاتګ کړی دی، موږ څومره نوره بدبختي ګاللې ده. د دغه بدبختیو یوازینی لامل همدا دی چې موږ په افغانستان کې یو بل ونه زغمل، د یو بل پر وړاندې باندې اولین همدا موږ چې کورنیو جګړو ته مو لمن ووهله او همدغه بدبختیانې وي چې ګران او خوږ هېواد افغانستان مو در په در کړو او د ګلونو غونته ځوانان مو په پردیو هېوادونو کې مسافر شول. کله چې دغسې بدبختیانې په هیوادونو کې رامنځته کېږي، د نړۍ او د هیواد د بدلیدو دپاره ډېرې زیاتې لارې شته چې په هغې باندې کار وشي. تاسې به د ګاندي د نوم سره ټول اشنا استئ. تاسې څومره په دې تالار کې استئ، زه په دې باندې مطمئن یم چې که یو سړی په اروپا کې یو کال ژوند وکړي، دا د افغانستان د 4 کاله پوهنتون سره زه معادل ګورم. ځکه دلته نه یوازې دا چې د پوهنتون په مختلفو برخو کې زده کړې کوي، بلکې یو ټولنیز ژوند په اړه باندې هم بېلابېلې زده کړې ترسره کېږي. نو کله چې ګاندي خپله مبارزه پیلوله، هغه د نړۍ د بدلیدو او د هیواد د بدلیدو دپاره مبارزه پیلوله او د هغه په مبارزه کې شرطونه دا و چې هغه وایي عفو او بخښنه باید وکړو. که په تیرو نظامونو کې دغه اصل ترسره شوی وی، عفو او بخښنه شوی وی، نو اوس به مو دغه حال نه و. خو ګاندي وایي عفو او بخښنه چې کله تاسې وکئ، وایي هیڅ کله د ستونزو سبب نشي کېدلی. او عفو او بخښنه وایي دا وایي د سترو انسانانو دا وایي خاصیت دی چې هغوی عفو او بخښنه کوي. همدارنګه کاري هڅه وایي چې کله تاسې دغسې ستونزې ګورئ، تیر وختونه پرېږدئ. که موږ په دې بحث وکړو چې په تیرو وختونو باندې وګرځو چې تیر وختونو کې مو دا وکړه دا مو وکړه، موږ هېڅکله اصلي موخو ته نشو رسېدلی. وایي راځئ کار په لاس شئ، په تیرو باندې تیږه کېږدئ. څنګه کولی شو چې نور د دغې نه بدبختیو ته لاړ نه شو؟ نو په دغه وخت کې د مبارزې یو غټ اصل دا دی چې راځئ مټې راونغاړو، یو بل ته ورور ویو، یو بل وزغمو، کشر د مشر سره کینو، مشر د کشر احترام وکړي، کشر د مشر احترام وکړي، او په متقابل احترام کې، په متقابل او هماهنګۍ کې موږ په دې باندې توانېدلی شو چې سره یو ځای کار وکړو، د ستونزو په وړاندې باندې مبارزه وکړو. د ګاندي په مبارزه کې یو بل اصل دا و، هغه وایي کله چې تاسې مبارزه کوئ، دا به تاسې ته یو ډېر یو غټ اصل ښکاره شي. ستاسې په مبارزه باندې به خلک سترګې پټې کړي او هیڅ داسې فکر نه کوي چې دلته مبارزه روانه ده. وایي اول کې به ستاسې په مبارزه باندې سترګې پټېږي او بیا به در سره وایي در پورې خاندي چې دا څومره سادهګان خلک دي. یو څو کسان راټول شوي د بسته افغانستان خبره کوي چې موږ په افغانستان کې تغییر راولو. وایي دا به تاسې پورې خاندي، خو دا خندا به وایي تاسې د مایوسۍ سبب نشي. که تاسې د دې په وړاندې مقاومت ونه کوئ او تاسې پورې وخاندي، تاسې خپله ماتې خورئ. او په دریم قدم کې وایي دوی به تا سره د جنګ هڅه کوي چې څنګه وکړی شي چې تا ووهي. دا به د سیمې استخبارات وي، دا به وایي هغه خلک چې ستا په ملک کې سوله او امنیت نه غواړي، دا به تا سره جنګ کوي او په پایله کې به وایي څه شی استئ، سره د دومره جنګونو تاسې به بریالي استئ. د دومره مشکلاتو چې تاسو ته خنډونه جوړئ، په هغې کې به په پایله کې به وایي تاسې بریالي استئ. نو کله چې ګاندي هغه خپله مبارزه کوله، هغه هم دغسې یو څو کسان سره راټول شول، نظرونه یې سره شریک کړل. زه په دې مطمئن یم چې دغه کم تالاره کې چې دا اوس کوم ملګري ناست دي، دا هر یو د افغانستان لپاره یو قدر دی، دغه هر یو د افغانستان لپاره یو شخصیت دی. خو دا چې څنګه سره سړی متحد شي، څنګه هغه خپلو ستونزو ته ورسیږي، څنګه د ستونزو په وړاندې باندې مبارزه وکړي، دا هغه څه دي وایي چې دا وایي یو کار او هڅې ته وایي اړتیا لري چې سړی وایي راپاڅېږي او د دغه ستونزو په وړاندې باندې یو اقدام وکړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې په افغانستان کې اوسني شرایط دا هیڅ چاته د منلو نه دي. زه په دې مطمئن یم چې زموږ مشران هم دا مني چې په تېرو 4 لسیزو کې واقعا چې څه وشوه دا د افغانستان په ګټه باندې نه وه. دوی هم په دې مطمئن دي چې موږ یو بل ونه زغملو. ای کاش چې په هغه 4 لسیزو کې یو بل زغملی وی، نن به افغانستان په دغسې یو بدبختیو کې راګیر نه وی لکه څنګه چې اوس راګیر شوی دی. د مخکې چې ما یادونه وکړه د هند د سیاسي مبارزې اتل او د هغوی چې
د هند مشر لقب ورکړی دی. هغه وایي چې په ټول عمر کې چې کله وایي هغه ما مبارزه کوله نو د انګریزانو څخه د هند ازادۍ لپاره وایي چې په مبارزه کې وایي چې ما خپلې هلې ځلې شروع کړې نو وایي په دغه وخت کې دلته ټوپک یو اصل و چې زور په ټوپک باندې بدلیدلی شي. وایي موږ دې ته کار وکړو چې څنګه کولی شو چې دغه مبارزه او دا قوت په قوي عزم او کلک مقاومت باندې په کلام باندې په علمیت باندې هم موږ کولی شو چې ازادي رامنځته کړو، نه یوازې دا چې موږ یوازې ټوپک استعمال کړو او د ټوپک او د زور په اساس باندې موږ دلته مبارزه وکړو. د دوی هماغه هڅې وې، د دوی هماغه مبارزه وه چې راټول شو سره دغسې څنګ کې نور د عدم تشدد کلک ملګري پیدا کړه او په نتیجه کې دوی د هند ازادي واخیسته. که څه هم دوی چې کوم څه لرل په هغه ډول سره ونه شوه تجزیه شو، خو ولې مهم اصل دا و چې دوی ازادي واخیستله. د نیکه مرغه د دوی نوم نه یوازې دا چې د هند په تاریخ کې ثبت دی بلکې د دوی نوم د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې په زرینو کرښو باندې ثبت شوی دی. او نن یو ښه مثال درته دا ګڼم چې موږ او تاسې افغانان د ګاندي مثال دلته ورکوو چې دلته ناست یو. نو زما موخه د دې ټولو خبرو نه همدا ده چې کله چې په ګوندونو کې، کله چې په دغسې احزابو کې سیاسي سالمې او مبارزې رامنځته شي، یو بل وزغمل شي او د دې ترڅنګ ټول یو موټی شي، متحد شي، نو په دغه وخت کې هغه مبارزه رنګ راوړي. که چیرته یو ګروپ مبارزه پیل کړي نو دغه 3 مرحلې به ګالي او د دې 3 مرحلو نه وروسته دوی بریالي دي. دا هغه څه دي چې دا په تیرو مبارزو کې دا ترسره شوي دي. بل هدف ته راځم چې زموږ او تاسې د راټولېدنې هدف دی. په اصل کې په ګوند کې د یوې ټولنیزې طبقې او یا د ګډو ګټو لرونکي قشرونه خورا پوی او د لوړو ټولنیزو او سیاسي شعورو څښتنان راټولیږي چې د نیکه مرغه دغه کوم خاصیتونه چې دلته زه وینم دا په ناستو کسانو کې شته دی. دا هغه کسان دي چې دوی به همدغه شعور په لرلو سره د کلک عزم په لرلو سره دوی سره راټولیږي او په کلکه په شریکه خپله مبارزه پیلوي او دا به هغه نتیجه مبارزه وي چې نتیجه به یې ډېره پایلې به یې ډېرې ښې وي. ولبد صاحب وایي چې ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ، ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ، واړه مشغول دي ځنې ځان ځنې جهان جوړوي. که موږ په خپله مبارزه کې د جهان جوړولې د هیواد جوړولې اصل ته پاملرنه وکړو نو زموږ او ستاسې نومونه به هم په راتلونکي کې په دغه بیت کې په هغه کسانو کې حسابېږي چې موږ او تاسې د ځان جوړونې لپاره کار نه دی کړی بلکې موږ او تاسې د هیواد جوړونې لپاره کار کړی دی. زه غواړم چې خپلې خبرې را لنډې کړم او په څو نورو مسایلو لنډ وغږېږم. هغه دا دي چې کله چې د ګوندونو، کله چې د مبارزو هغه د اول پایلې ولیدل شي او د دوی تاریخچې ته لیدنه وشي، دا یو څو کسان سره راټول شوي دي. د امریکا که ډیموکرات ګوند وګورئ یا جمهوریت غوښتونکي وګورئ او د دوی تاسې تاریخچه ولولئ، همدارنګه نور ګوندونه ولولئ که هغه په افغانستان کې د حزب اسلامي دی یا جمعیت دی یا نور ګوندونه دي، د دوی په تاریخچو که موږ وغږېږو نظرونه سره راټول شوي دي، یو څو کسان سره راټول شوي دي. دا کسان وروسته په لښکرونو باندې بدل شوي دي. نو موږ داسې وایو چې راځئ په تیرو کې موږ ډېرې ستونزې ګاللې دي، په داسې یو مرکز سره راټول شو چې سیاست وکړو او سیاست نه موخه د افغانستان لپاره سیاست کول وي. شخصیت پسې لاړ نه شو، په میراثي مشرانو پسې لاړ نه شو. د تیرو 4 لسیزونه موږ یو نتیجه ترلاسه کړو. هغه په دې معنا سره دی که ایوبي صاحب نن د عدالت ګوند مشر دی، موږ به ایوبي صاحب پسې نه ځو بلکې موږ به د عدالت په مفکورې پسې ځو او هغه څه چې د عدالت په برنامه کې دي، هغه څه چې د عدالت په اساسنامه کې دي، هغه څه چې د عدالت په کړنلاره کې موږ به هغې پسې ځو او هغه څه چې موږ په تیرو کې ولیدل نور به هغې پسې نه ځو. زه په دې باندې مطمئن یم او تاسې ته ډاډ در کوم چې همدغه څو ځوانان به په سوونو بدلیږي، سوونه په زرګونو بدلیږي او زرګونه بالاخره په لکونو باندې بدلیږي.
او دا به هغه څه وي چې که موږ او تاسې نن ناست یو موږ به دا فکر نه کوو چې په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې تغییر راولو. نه، مبارزه ډېر یو لوی اړخ دی د عدم تشدد د باچاخان مبارزه که موږ وګورو هغوی هم داسې ډېر مزلونه وګالل، ډېرې سختیانې وګاللې، زندان یې وګاللو، په خطورو خپو مزلونه یې وګالل او بالاخره کلونه مبارزه وخت نیسي. نو زه په همدې وخت کې هم دا وایم چې موږ او تاسې یو کال نه دی 2 کاله نه دي، زموږ مبارزه به ممکن 10 کاله وروسته رنګ راوړي، ممکن 15 کاله وروسته رنګ راوړي او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو متحدو ځوانانو د خپلو کدرونو په مټ باندې موږ وکړی شو چې په افغانستان کې د شته بدبختیو په مخنیوي کې که 100% موږ همکاري نشو کولی، خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې په هغې برخه کې موږ 80%، 40%، 50% هم همکاري وکړو، نو هغه خپل افغاني ایماني او اسلامي دنده به موږ ترسره کړې وي. نو وخت مو ډېر نه نیسم، له توجه مو ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا مننه کوم چې موږ سره هم په دغه ناسته کې ګډون وکړو. هر کله راشئ، کور مو ودان. راځه کنه یو ورځ خو تجربه وکړه سرکاره، راځه زموږ په شان خیمه کې وشپه وکړه سرکاره. دا ویني دا ګلونه ماشومان خاورو کې رغړي، دا ویني دا ګلونه ماشومان خاورو کې رغړي، ته راشه کنه لږه تماشه وکړه سرکاره. د ښاغلي نجیب امین صاحب نه ډېره مننه کوم چې سټیج ته راغی او تاسو ته یې ښکلې وینا وکړه. د غونډې په دې برخه کې د عدالت ګوند د بهرنیو اړیکو مسؤل ښاغلي رشاد صاحب ته بلنه ورکوم چې د سټیج سر ته راشي او خپله وینا درته وړاندې. رشاد صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی مشرانو، قدرمنو، با احساسه ځوانانو، زما د خواږه وطن د هر ګوټ ګلانو، تاسو ته دې غونډې ته ښه راغلاست وایم. خدای مو هر کله راوله. د دې غونډې څه مقصدونه، څه مرامونه او څه هغه چې دي دا د ګوند محترم مشر ایوبي صاحب به تاسو ته ووایي چې څه موخې موږ لرو، څه برنامې لرو. زه فقط دومره تاسو ته ویلی شم چې د اړیکو په باره کې موږ دا پلان لرو له خیره په اروپا په سطحه یا د بلجیم په سطحه. اول به موږ په بلجیم کې د بروکسل ښار یو حلقه جوړوو انشاءالله چې په دا حلقه کې به موږ سره دا ښکلي ځوانان، دا ښکلي با احساسه ځوانان چې هر وخت خپلې چیغې د اروپا پارلمان، د اروپا هر ګوټ ته ځان رسولی د یو خوشحاله افغانستان دپاره. نو دا حلقه به انشاءالله بیا په راتلونکي کې د نورو هیوادونو په کچه وي لکه جرمني، هالند، دا نور اروپایي هیوادونه. که کله مونږ کوم پروګرام یا د افغانستان اواز جګوو د اروپا دپاره، ځکه زمونږ دا هر څه چې په افغانستان کې کیږي دا د همدغه اروپا نه شروع یې همده ځای نه ده. که مونږ او تاسو ووایو یو وړوکی قسم چې اوس نن سبا په چوکۍ باندې کینی په افغانستان کې، دا د اروپا چې پکې خوښه نه وي څوک هلته کار نشي کولی. د باندې ټول پوهېږي، اروپا، امریکا، په د باندې چې چا پکې لاس نه وي هغه څوک چېرته نشي رسېدی. د ګوند مقصد هم چې د اړیکو یا موږ د راټولېدلو مقصد وي چې څنګه راټول شو او د اوازونه سره یو ځای کړو د موږ ټولو ګوندونو ته. البته که هغه د حزبونه دي، هغه که په افغانستان موږ یو خاص احترام ورته لرو، ځکه د دوی د مشرانو د کړنو او د دوی د مشرانو راسره ورته موږ احترام لرو. هغه نیوکې چې موږ د دوی باندې لرو هغه به انشاءالله د یو دغه زنځیر په هغه کې په واسطه باندې چې موږ یو بل سره دا زنځیر وتړو دکې کولی شو مطرح کړو. نو دا زنځیر به انشاءالله د راتلونکې اونۍ نه له خیره موږ پرې باندې کار کوو او دا به همیش یو ځای
په یو مفکورې سره چې ګران افغانستان څنګه د بدبختیو نه وباسو، څنګه موږ کولی شو چې د اروپا د پارلمان مخې ته یا د اروپا د ناټو مخې ته د نړۍ د سترو هیوادونو چې په افغانستان کې اوس فعلا دا ناورین منځته شوی د دوی په مقابل کې موږ اواز څنګه اوچت کړو. په دې باندې باید کار وکړو ځوانان، او د ځوانانو هلې ځلې باید وستایو. نور زه ستاسو په خدمت کې یم. د اړیکو په باره کې هر وخت مو چې سکار خدمت د ګوند په حساب ما سره تماس نیولی شي، حتی زموږ د ګوند په ویب سایټ کې ټول معلومات شته. نو اوس ځوان مبارز هغلي پښتونیار صاحب ته بلنه ورکوو چې د سټیج سر ته راشي او د ګوند څخه د ملاتړ په موخه خبرې وکړي. پښتونیار سلامونه نیکې د احترامات ټول راغلو د قدر وړ شخصیتونو مېلمنو ورونو ته وایم زه د یو ځوان په حیث لنډې خبرې کول غواړم. پخوا به موږ اکثره ځوانانو ډېر زیات شکایت کوو د ما په نسبت چې موږ یو ګوند داسې یو ټولنې نه لرو په اروپا کې، یا داسې مسیران نه لرو. خو هغه شکایت هغه هم موږ سر ته ورسېده. ښاغلی ایوبي صاحب هم راغی، موږ سره نور دوستان داسې چې داسې ګوند هم مخې ته راوړ، او یعنې دا موږ ته ډېر د افتخار شی ده. موږ ځوانان ته اوس پکار ده چې دا شکایت هم د موږ هغه لرې سو. اوس باید موږ تاسو ته پکار ده چې تر دې کلکه باندې ملاتړ وکړو. موږ خاص د افغانستان د سوکالۍ او د هغه په اړه باندې موږ خپلې مبارزې وکړو، او هغه مسیران چې موږ ازمایلي دي هغوی نه که مثال سیاست نه یا د هغې نه به تېرېږو. نن نه بعد راځو چې خپل د ایوبي صاحب څخه چې د عدالت ګوند جوړ کړی، موږ افغانستان کې عدالت غواړو، زورواکي او دا میراثي او دا شیان نه به نور تېرېږو. که چېرته په دې مقصد کې موږ هغلته کامیابېدی سو په هغه شرط کې که چېرته موږ د عدالت ګوند ملاتړ وکړو. که چېرته موږ د دې ګوند ملاتړ نه کوو نو دا بیا هم دا مورال راضعیفه کېږي د موږ تاسې د ځوانانو لپاره. فلحال موږ ته یعنې دا راځي په ځان باندې فرض کې ورونو چې د دې ګوند یا د هغه ملاتړ باندې راوځئ. که چېرته موږ ملاتړ نه کوو، اکثره موږ چې کوم مسیران چوکۍ ولیدلي دي یا هغه نه ولیدلي، ځکه چې موږ وایي هغه یو پښتو کې یو متل ته وایي د کوم قوم چې غږ جګ نسي د هغوی جنازې جګېږي. نو د موږ جنازې زموږ چې غږ نه جګېږي، زموږ مشر چې چوکۍ کښته کېږي له زور نه کښته کېږي، نو فکر وکړه لکه زموږ جنازه جګېږي، ځکه زموږ هېواد دې حد ته رارسېدلی ده. نو زه له تاسو څخه ځوانانو څخه هیله کوم چې راسي دغه شی د دې عدالت ګوند چې عدالت غوښتنه وکړي. نور مسیران لري دلته بلجیم کې، کومه نیوکه لري، هر څه لري، کولی شي صافي صاحب څخه مننه کوو چې هغه هم راغی دلته د اړیکو مسؤل د ځان تاسو ته معرفي کړي، او نور داسې نور دوستان ډېرې ښې خبرې وکړلې. زه به خالد د ځوانانو په حیث درته وایم چې تاسو ځوانانو څخه دا هیله کوو راځئ چې په خپل ښه په مېړانه ښه په ډاګه د خپلو مسیرانو څخه بعد له دې ملاتړ وکړو. هر چېرته ورته حاضر سو موږ ځوانان، چېرته موږ نه حاضري زیاتره وطن چې دې حد ته که چېرته موږ لږ بیدار سو موږ ځوانان، موږ هر څه کوی شو. دا د غرور نه وایي چې موږ څه ته نسو رسېدلی. خپلې خبرې را لنډوم د وخت د کمۍ په اساس باندې. نو بیا هم مننه کوم ایوبي صاحب له تاسو څخه، موږ هم ملاتړ یو، موږ ځوانان هم ملاتړ یو په بلجیم کې چې هر نوع خدمت یې زه په ځوانانو باندې اعتماد لرم او اعتبار لرم. دا به موږ سره همیشه درېږي او انشاءالله درېدلی به. مننه ډېره زیاته دوستان. لنډۍ دا وایي چې ما درته نه ویل ښار ته مه ځه، ما درته نه ویل ښار ته مه ځه، ښار خو نړۍ دی ځواني مرګ به شي میینه. د ښاغلي پښتونیار صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې د سټیج سر ته راغی او خپله وینا یې وړاندې کړه. نو د غونډې په دې برخه کې بدرون شخصیت او د عدالت ګوند رئیس صاحب ښاغلي عبدالرشید ایوبي صاحب ته بلنه ورکوو چې د سټیج سر ته راشي او تاسو ته خپله وینا وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. ډیرو معززو مشرانو، با احساسه په وطن او خاوره او په ولس مینو ځوانانو،
د جرمني څخه راغلو زما قدرمنو ملګرو او د پاریس فرانسې نه راغلو ملګرو او د بلجیم هیواد له مختلفو ولایتونو او د مرکز ټولو ملګرو په ځانګړي ډول د هغه ملګري چې د دغه غونډې او د عدالت ګوند پایلې په بروکسل کې د اروپا د مرکزي دفتر په حیث وکړو دروند مشر احمد سمیر همدرد صاحب، ښاغلی نجیب الله امین صاحب، ښاغلی معارج صاحب او سنگر صافی صاحب او هغه ملګري دوستان همکاران ملګري چې دوی سره په دغه ورځو کې همکارو، ټولو د قدر وړ مشرانو ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې عدالت هغه څه چې څو کاله وړاندې په فکر کې و، دا یو احساس و، یو ارمان و، یو داسې ارمان چې دننه په زړه کې و، زموږ زړه سره یې اړیکه درلودله چې بالاخره څنګه کولی شو د افغانستان تیرو لسیزو ناخوالو او هغه سیاسي لویو تصامیمو ته په کتو چې د افغانستان سرنوشت دغسې یو حالت ته رسېدلی دی، څنګه کولی شو ځوانان آیا رښتیا هم دا همت موږ لرو چې د افغانستان د نظام لپاره، د افغانستان د لسیزو ناورین د راویستلو لپاره آیا موږ دا توان لرو؟ نو دغه هغه ارمان دی چې په فکر کې ګرځېدو، خو نن لله الحمد ډېر د خوشحالۍ او ویاړ ځای دی چې د افغانستان له جغرافیې، د افغانستان له پولو نه ورهاخوا نن د اروپا په یو مهم موقعیت کې چې ویلی شو چې د اروپا زړه یا د اروپا د پارلمان یا د اروپا د سیاسي تصامیمو د نیولو مرکز بروکسل کې نن سره ناست یو، جرګه یو او د عدالت په نوم او د عدالت په شعار باندې لګیا یو او ارزو هیله مو دا دی چې څنګه کولی شو د افغانستان لپاره په کومو نقطو، په کومو امکاناتو باندې کار وکړو. دا ډېر د خوښۍ او د ویاړ ځای دی. زما لپاره او د عدالت ګوند د هغه نومورکو یا د عدالت ګوند د هغو مبارزو ځوانانو په استازیتوب چې په افغانستان کې په ډېره سختۍ او په ډېرو سختو مرحلو کې د افغانستان لپاره مبارزه کوي، په افغانستان کې د سولې، د امن، سوکالۍ او د یوه باثبات او سرلوړي افغانستان لپاره لګیا دي، په افغانستان کې د خونړي جنګ او د نامعلوم جنګ او د پردي جنګ او د تپل شوي جنګ، د کرغړن جنګ لپاره قرباني کیږي، د هغوی کونډو برو او د هغو تنکیو زلمیو چې شهیدان کیږي، ورځ تر بلې زموږ حالت لا پسې خرابیږي، د هغوی لپاره پر خپله تانده ځوانۍ مبارزه کوي، پر خپله تانده ځوانۍ کار کوي. زه د هغوی ټولو تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې رسوم او د هغوی احساسات د تاسو سره شریکوم. غواړم چې په دغه لنډ څو دقیقو کې تاسو سره فقط همدومره خپل احساسات شریکم چې موږ څوک یو، څه کولی شو، تیر څه وشول او په وړاندې باید څه وکړو. لومړی خو زخته زیاته بیا هم ډېره مننه کوم چې موږ ته مو د خپل قیمتي وخت راکړو. دوستان له لرې ځایونو راغلل، تشریف یې راوړلو، دلته ډېر درانه مشران زما په مخ کې ناست دي، هغه بااحساسه ځوانان چې تر ننه پورې د افغانستان په هره ناخواله کې زه د دوی فعالیتونه ګورم. دغه ځوانان که نومونه یې واخیستلی شي ډېرېږي، خو په هره مسله کې د دوی فعالیت لکه د لمر په شان بارز دی. موږ هیڅکله داسې نشو ویلی چې موږ یوازې مبارزه کوو په افغانستان کې. د تاسې په مبارزه باندې باور ولرئ چې موږ په افغانستان کې افتخار کوو. تاسې چې همیشه دلته کوم یو پروګرام کړی دی، کومه برنامه مو کړې ده، مظاهرې مو کړې دي د لوی افغانستان لپاره او د افغانستان کې د جنگ پر خلاف، په افغانستان کې د سولې لپاره چې تاسې کوم منډې کړي دي، کوم کارونه مو کړي دي، زموږ لپاره نهایت د افتخار او د ویاړ ځای دی. په هر ځوان باندې بیل بیل افتخار مو کړی دی او ویلي مو دي چې زموږ ځوانان چې هر جغرافیې ته لاړ شي، هر پرمختللي هیواد ته لاړ شي، افغانستان نه هیروي. دا زموږ د افغانستان مقناطیسي محبت دی، دا زموږ د افغانستان د خپل ولس سره هغه بېسارې محبت دی چې موږ په اروپا چې هیڅ اړتیا د دې نشته چې موږ د دې ژوند لپاره کوم هر سهولت چې وایي دلته مهیا دی، د ژوند ټول مسایل دلته آماده دي. آمده تاسې هغه مینه چې د افغانستان لپاره لرئ، هغه محبت چې تاسې د افغانستان لپاره لرئ، دا زموږ هیڅکله نه هېرېږي. تاسې واقعا هم په اروپا کې افغانان یې،
په امریکا کې افغانان دي، په استرالیا کې افغانان دي، د دنیا په هر خاوره کې افغان دی، د خپل وطن سره مینه نه هېرېدونکې ده، او دا د تاریخ شیبې او دا د تاریخ زرینې پاڼې به انشاءالله بیا تاسو جوړوئ، موږ تاسو په ګډه به یې جوړوو. افغانستان همیشه د تاریخ په اوږدو کې داسې کارنامې کړي دي چې د دنیا لپاره یو مثال پاتې شوی دی. موږ یوازې نور د لوی یا د ستر احمدشاه بابا، د امان بابا او د نیکه او د نورو مشرانو په تاریخ یوازې د هغوی ویاړ زموږ لپاره نه دی، بلکې لا مو هم داسې ځوانان د خاورې زیږولي دي چې دا وطن به خامخا له دې بدبخته جنګ نه او د دې کرغړن جنګ نه به یې راباسي. موږ لا هم داسې ځوانان په خپله خاوره کې لرو چې د افغانستان لپاره شپه ورځ لګیا دي. تاسو ته زه ډاډ درکوم چې خامخا به موږ تاسې دا وطن جوړیږي، د دغې جنګ نه به انشاءالله راوځي، خو همت ته اړتیا ده، یو راټولېدلو ته اړتیا ده، همفکرۍ او همغږۍ ته اړتیا ده. دا افغانان تیت افغانان د نړۍ په قسمه یا د نړۍ په قراو، د نړۍ په رنګ جغرافیو کې دغه قدرونه مشران چې د افغانستان څوک د افغانستان د ناخوالو نه دلته تشریف راوړی ده، یا د افغانستان کې د سیاسي وضعیت نه دلته راغلی دي، یا د افغانستان د جنگ او د نهایت د بدبختۍ نه دلته راغلی دي، دا به بیا سره راټولیږو، دا به بیا سره جرګه کیږو، دا به بیا یو موټی کیږو، دا به بیا د افغانستان د ناخوالو نه د راوتلو لپاره حل لارې جوړوو، بیا به انشاءالله افغانستان جوړیږي، امن سوله او ثبات راځي. راځم دې ټکي ته چې د تاسې نننۍ راټولیدنه په دومره لوی تعداد سره په یو داسې ورځ کې چې دا ورځ د تاسې د خپل فامیل سره او د خپلو کورنیو سره او د خپلو دوستانو سره د تفریح یا د چکر ورځ ده. دا یو داسې ورځ چې تاسې په ټوله هفته کې ډېره کاري سکیجول لرئ، تاسې بیا هم د خپل وطن سره د مینې په پار دلته راغلی، له لرې ځایونو مو تشریف راوړو، دا واقعا هم ستاسې مینه په ډاګه کوي. موږ تاسې ته له ځان سره هیڅ نه دي راوړي. موږ نه موقف لرو، نه سیاسي واک لرو، نه د شعر ژبه لرو او نه د ساتیرۍ کوم اکټیویټیز یا کومه برنامه لرو. موږ یوازې د یو افغان په حیث، د یو انسان په حیث، د یو مسلمان په حیث د افغانستان درد شریکولو لپاره درته راغلي یو. موږ خپل درد در سره شریکو او څنګه د شریک درد لپاره کومه لار پیدا کولی شو. د تاسې راتګ د هیڅ بل مفهوم نه لري، یوازې دا مفهوم لري چې تاسې د خپل وطن سره مینه لرئ، د خپل ولس سره مینه لرئ، د تاسې هغه ژوره پټه مینه چې همیشه د تاسې هر یو سره سټرس پیدا شوی د افغانستان په میډیا، سوشل میډیا، تلویزیون باندې، چې تاسې د هغه تنکیو ماشومانو اندام ګورئ، تاسې د وینو سیلابونه ګورئ، تاسې د ننګرهار غمیزه ګورئ، تاسې د کونړ، کندهار او د شمال، تاسې د پکتیا او د نورو ولایتونو کې جنگ ګورئ، تاسې د هغه جنگ په خاطر چې دا اخر تر کله موږ ولې وژل کیږو، د چا لپاره وژل کیږو، تر کله وژل کیږو، تاسې د هغه درد لپاره راټول شوي یې دلته. نو د تاسې دغه راټولیدنه په نیک فال نیسو او د افغانستان لپاره، د افغانستان د جوړېدلو، د بسیا کېدلو، د ثبات او د سولې لپاره لومړني ګامونه بولو، او امید لرم چې که چیرې همدغسې د امتیاز په نوم نه، د موقف په نوم نه، د شهرت او د قدرت په نوم نه، که په واقعي معنا د افغانستان لپاره په همدې رقم سره راټول شو، زه تاسې ته اطمینان درکوم چې دغه ځوانان که همدغسې جرګه شو، په مخکې مو همدغسې مشران کېناستل، موږ تاسې به د افغانستان د غمیزو لپاره حل لارې ولټوو او د هغې لپاره به د غمیزو نه د راوتلو لپاره به په ډېرو لویو مسایلو باندې موږ تاسې سره جرګه شو. د تاسې دغه غږ، د تاسې دلته شتون، دا د افغانستان لپاره یو لوی حیاتي ارزښت لري. تاسې وګورئ چې د افغانستان په اړه ټول تصامیم، دا به زه ووایم چې ټول تصامیم له همدغه ځایه نیول شوي دي او لا هم نیولی کیږي. د افغانستان موقت حکومت
په بن کې تشکیل شو. له هغې وروسته چې څومره په نظام کې تغییرات راغلي دي او څومره د نظام په برخه کې مسایل رامنځته شوي دي، دا ټول زیاترې له همدغه ځایه رهبري شوي دي او پلان شوي دي. څنګه کولی شو چې موږ په افغانستان کې تاسې دلته دغه درانه مشران یوه داسې مبارزه په لار واچوو چې فقط او فقط په افغانستان کې د جنگ نه د ژغورلو او په افغانستان کې د وینې تویېدلو د بس کولو لپاره اوسیږي. ټول مسایل شاته پرېږدو، حزبي، قومي، ولایتي او نور ټول مسایل شاته کو، یوازې او یوازې په دغه حساس وخت کې په دغسې یو حساس شرایطو کې د افغانستان ژغورنې لپاره سره کار وکړو. څنګه امکان لري چې د افغانستان ځوانان هلته یو غږ جګي او دلته په اروپا کې چې تاسې بهترین امکانات لرئ دلته یو غږ پورته شي، تر څو موږ د هغه مظلومیت، د هغه فقر، د هغه محرومیت او د هغه د جنگ د تسلسل ادامه چې په افغانستان کې روانه ده، دغه د نسل نه بل نسل ته جنگ لاړلو، جنگ له مرکز ولایتونه کلي ولسوالیو ته انتقال شو، کور ته انتقال شو. څنګه کولی شو د دغه جنگ پر خلاف د روان جنگ د لسیزو جنگ لپاره بالاخره د پای ټکه کېښودلی شو؟ دا جنگ یا د افغانستان غمیزه دا د کال، 2 کال او د 5 کال او د 10 کالو خبره نه ده. که ووایو چې د شاه غازي امان الله خان نه راوروسته د افغانستان غمیزې پیل شوي دي، یا له هغه مخکې هم شاید همداسې اوسي. له هغې وروسته چې افغانستان کې د جنگ او د بهرنیو یرغل چې څومره په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي، له هر بعد نه چې تاسې وګورئ دا جنگ انتقال شوی ده، دا جنگ تقریبا لسیزې نیولې دي، نو د دې جنگ حل هم دومره اسانه نه دی. لکه مخکې چې قدرمن ورور امین صاحب ډېر ښه بحث په دې اړه وکړلو، دا جنگ دومره اوږد شوی، د دې جنگ نه سرطان جوړ شوی، د دې جنگ نه کینسر مرض جوړ شوی، د دې جنگ نه دا جنگ د افغانستان ټوله سیمه نیولي. په افغانستان کې په فکري لحاظ دومره افراطیت خور شوی، دومره د جنگ لپاره ذهنونه دومره جوړ شوي دي چې موږ هیڅ کله په رغونه او په حیات او په ژوند باندې اصلا باور ورک شوی دی. باور ولرئ چې د افغانستان کې دا ټولنه دومره د انفجار او انتحار خرابه کړې ده، منزوي کړې او د تاثیر لاندې راوستلې ده چې هلته د ژوند کولو لپاره اصلا د چا سره فکر نشته. هغوی فقط په دې کې دي چې زه نن څنګه زه ژوندی پاتې شم، آیا زه سبا ته ژوندی یم؟ زموږ میندې چې خپل ځوانان مکاتبو ته لیږي، ماشومان په سر باندې لاس څو وارې کش کوي چې زویه ته ما ته مازدیګر ته یا غرمه ته بیرته ما ته ژوندی راځې او که نه راځې. هغه ځوانان چې په وظیفو کې دي له ارګ څخه نیولې، دا ټول وزارتونه که د امنیتي ارګانونه دي او که خدماتي سکتور دي، څومره وزارتونه دي چې موږ تاسو ګورو چې په ټولو باندې د خونړیو حملاتو شهیدانو. یعنی زموږ رهبري، زموږ حکومت، حتی زموږ نظام کې دومره ستونزې دي چې موږ حتی زموږ هغه د دولت لوی مرکزونه حتی په امن کې نه دي، ځکه چې افراطیت یا دا جنگ هم دومره مغلق، هم دومره پیچیده دی چې نظام ته پته نه لګېږي. زموږ امنیتي ارګانونو ته دا معلومیږي نه چې له کومه ځایه زه وژل کېږم، د څه لپاره وژل کېږم او دا جنگ د کومه تر کومه وخته پورې ادامه لري. موږ هر مهال، هر وخت چې دلته د اروپا ملګرو مشرانو ځوانانو مبارزه کړې ده او که په افغانستان کې شوې ده، موږ همیشه د دې لپاره مبارزه کړې ده چې بالاخره له جنګ کله راوځو. مشر همدغه تمې په همدغه انتظار و چې حد اقل جنگ ختم شي، تر یو حده پورې به یې کوشش هم کړی وي، اما متاسفانه تر اوسه پورې هم جنگ کم شوی نه دی، بلکې لا هم تیز شوی دی، لا هم په مناطقو ته جنگ غځېدلی دی. دا ځکه چې د یوه کس د نظام په توان کې حتی دا نشته چې دا جنگ کنټرول کړي، ولې دلته د سیمې په کچه جنگ دی. په دې جنگ کې د نړۍ خپل مقاصد پراته دي، په دې جنگ کې وژل کېږي څوک،
ربړول کېږي څوک له وطن څومره زموږ قدرونه فرار وکړو او څومره زموږ تاریخ هویت او څومره زموږ ارزښتونه پایمال شول، څومره زموږ هغه زموږ پګړۍ پکې زموږ د برم پګړۍ پکې بې عزته شوه. تاسې د ننګرهار پیښه به مو لیدلې وي چې ډېره زړه بوږنوونکې وه. زموږ هغه د برم زموږ هغه د عزت دستارونه هلته په وینو کې لړلي وو. یعنی زموږ هیڅ ارزښت دغه جنګ راته پرې نه خولو. زموږ نوامیس، زموږ تاریخ، زموږ ویاړونه هر څه یې پایمال کړل. نن د افغانستان په نوم د افغان په نوم موږ تاسې داسې یو احساس کوو چې موږ د یو ورک، د یو ویجاړ، د یوه دربدره وطن بچیان یو. موږ هیڅکله اوس موږ ته د غرور سر پاتې نه دی. موږ هیڅکله هغه د ویاړ په نوم باندې متاسفانه په شته حالت کې شی نه لرو. تر څومره پورې به دا جنګ ادامه ولري؟ حل لاره څه شی ده؟ د حکومت په تغییر باندې دا کار ونه شو. د حکومتونو په تغییر واک ته په رسېدلو باندې دا کار امکان نه لري. د تاسې پښتون کې یا د موږ تاسې څوک چې ژوند حیات دی او څوک چې موږ تاسې تاریخ لولو، په افغانستان کې ډېر رنګ رنګ قوتونه بدل شول، حکومتونه بدل شول، واک ته رنګ رنګ خلک ورسېدل. آیا د افغانستان د غمیزې حل و هغه؟ هیڅکله واک ته رسېدل د افغانستان حل نه دی. هیڅکله قدرت تغییر د قدرت د حل لاره نه دی. که داسې وایي رنګ رنګ قدرتونه موږ وازمایل، د طالب قدرت وازمایل شو، نور پخواني رژیمونه وازمایل شول، نور نظامونه وازمایل شو. اوس هم په همدغه امتحان کې لکه د لابراتوار په څیر موږ ته هر څوک خپله ایډیالوژي، خپله مفکوره راځي او یو تر یو وخته پورې واک ته رسیږي او هغوی هم بیا لرې کېږي او د نظام ستنې هم نړیږي، د افغانستان قدرونه هم پکې د منځه ځي، ټول زموږ هغه نظام او سیستمونه له منځه ځي. متاسفانه په هیڅ دنیا کې تاسې وګورئ، په همسایه پاکستان کې تاسې وګورئ، که یو څوک د قدرت نه لرې کېږي ټول نظام برحاله پاتې کېږي، ټول ستنې اساسات او بنیادونه وي چې زموږ تاسې تر مخ پیدا شو، زموږ تاسې تر مخ رالوی شو او زموږ تاسې تر مخ لوبیږي او هغوی د افغانستان په سرنوشت باندې لوبې وهي او د افغانستان عزت، د افغانستان ټول ویاړونه یې زموږ څخه واخیستل. د انګلیس د دوه واره استعمار یا د تجاوز نه راوروسته تاسې وګورئ چې په زموږ په خاوره باندې څومره یو تاریخي او څومره یو بنیادي ظلم د افغانستان سره روان دی. یو وارې د افغانستان یو لوی قوم جلا کېږي په زور، دلته کرښې جوړیږي، د افغانستان قومونه ویشل کېږي، بیا د افغانستان په اړه تصامیم زموږ بیا په بل ځای کې نیولی کېږي. هر څنګه چې قوي نظام په افغانستان کې جوړ شوی دی، متاسفانه د سیمې استخبارات دومره پیاوړي شوي دي چې زموږ ټول مسایل او زموږ ټول ملي مسایل دوی راته تخریب کړي دي. تاسې په افغانستان کې د اوبو بندونو ولسمشر غني هر څه چې کوشش وکړو چې دی په افغانستان کې اساسي حیاتي ملي پروژې پلي کړي، اما تاسې ګورئ چې موږ ونه شوی کولی. متاسفانه زه د یو څو ملي پروژو خپل شاهد یم، د ټاپي پروژې، د ځینو اوبو بندونو پروژو. تاسې باور په خدای وکئ چې هلته چې څومره امنیتي ارګانونه افغانستان حکومت ځای په ځای کړي دي، د هغې څو چنده لوی زموږ ابدي دښمن، زموږ غلیم، زموږ شرمنده دښمن هلته ځای په ځای کړي دي چې د افغانستان ملي برنامې، ملي پروژې تطبیق نشي. دا ټول مسائل، دا ټول ټپونه دومره ژور دي، د افغانستان غمیزه دومره درانه ده چې تداوی یې داسې په اسانه باندې نه ده. خو هو که چیرې که لاسونه سره ورکړو، که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه شي او دا بوټي به دوا شي. د افغانستان په غمیزه که هر څومره بحث وشي، ټول موږ تاسې ډېر بهتر پوهېږو، په دې ټول ښه پوهېږو چې که چیرې نړیوال وغواړي په افغانستان کې ارامي راشي، یو ورځ به جنګ نه وي په افغانستان کې. په دې موږ تاسې ټول پوهېږو. همسایه هېواد یوازې د کارګر حیثیت لري، هغه لیبر ده، هر له بل ځایه کنټرولېږي. متاسفانه
د دښمنۍ د عمیقې دښمنۍ ترڅنګ قدرتونه شته، داسې قوتونه شته چې افغانستان د شرق و غرب یا افغانستان د ګټو یا د افغانستان کې د افراطیت د غځولو د دې جنگ د اوږدولو لپاره لا ډیر کار شوی ده او لا هم دغه دستګاوې فعال دي. متاسفانه په زرګونه دستګاوې، په زرګونه تربیتي مرکزونه چې په افراطي لحاظ، په مذهبي لحاظ، په عقیدوي لحاظ په افغانستان کې جنگ زموږ وژنه فرض بولی، واجب بولی او زموږ د افغانستان ویجاړول جهاد بولی، د افغانستان تباه کول، د افغانستان ټوټه ټوټه کول د دوی لپاره اولویت دی. دا په دې کې دوی لپاره جنت دی. لا هم د دغسې دستګاو تربیتي مرکزونه شته او جریان لري. مونږ څنګه کولی شو؟ مونږ په دغسې یو حساس وخت کې دغه نسل، دغه ژوندی نسل د تاریخ داسې یو نسل یو چې له هر طرفه د دښمن په چنګ کې یو، د دښمن په منګولو کې یو. نه مو سر جګولو ته پرېږدي، نه مو یو خپل ژوند ته پرېږدي. حد اقل زموږ څخه د ژوند کولو حق هم اخیستی دی. زه په کابل کې ژوند کوم، تاسې ټول له افغانستان سره نږدې اړیکې لرئ. زه مطمئن یم ټول ځئ او په سوشل میډیا کې هر څه وینئ. تاسې څو میاشتې مخکې ولیدل چې په ټول افغانستان کې مکاتب وتړل شول. تاسې د ننګرهار وضعیت تاسې ته ښه معلومیږي. معارف وزارت اعلان وکړي چې د داعش لخوا وارنینګ دی، موږ مکاتب نشو ساتلی. یعنی زما د ماشوم د درس ویلو لپاره حق هم موږ نه لرو. مکاتب ویجاړ شول په افغانستان کې. تاسې وګورئ د افغانستان د ولایتو حالات په عمیق ډول لږ مطالعه کوئ. په زرګونو مکاتب زموږ تړل شوي دي. زما نوی نسل باید بېسواده لوی شي. دا باید حد اقل خدای، رسول، وطن او خپل مشر او خپل ژوند لپاره څه باید وکړي، دا حد اقل باید ونه پېژني. مطلق باید حیوان لوی شي. د څه لپاره؟ تاسې د قاچاق، تاسې د پوډرو، د اپینو، تاسې په ولایت کې دا حالت ته وګورئ چې ماشومان زموږ چرس، زموږ مواد مخدر څه کوي او دا ترویج کېږي، لا پسې غځېږي. دا ځکه چې مکتب نشته نو دی به چیرې ځي؟ کندهار کې همداسې ده زیرک صاحب، په نورو ولایتونو کې همدغسې ده. فقر، بیکاري، د معارف د مکاتبو تړل موږ داسې یو حالت ته رسولی وو چې نور نه د لوی کندهار هغه د برم تاریخ پاتې شو، نه د لوی پکتیا هغه د جارګو ټاټوبی پاتې شو، نه په لوی ننګرهار کې د ادب او د فرهنګ هغه مثال او تاریخ چې موږ لرو نه هغه پاتې شو. ټول لکه محشر، ټول د خپل ورک ځان او د خپل راتلونکي ژوند په لټه کې یو چې څنګه موږ ژوندي پاتې کیږو. موږ نور د تیر تاریخ کتلو وخت نه لرو او نه د تیر تاریخ زموږ هغه د عزت او هغه زر کلن، هغه 15,000 کلن د افغانستان د ننګونو او د هغوی چې ډیلی فتح کولو، هغوی چې په منطقه کې راج درلود، هغوی چې د افغان په نوم به په استرالیا، اروپا کې د احترام سرونه ورته ټیټېدل، نن متاسفانه هغه ټول پایمال شوي دي، هغه ټول ورک شوي دي. خو څه کولی شو؟ څه باید وکړو د دې ټولو ناخوالو، د دې ټولو غمیزو لپاره؟ آیا موږ د یو افغان په حیث، د یو مسلمان په حیث مسؤلیت لرو او که نه یې لرو؟ زه غواړم تاسې که چیرې مسؤلیت لرو، که چیرې واقعا هم د افغانستان په درد دردیږو او غواړو چې د دغه درد لپاره د زړه نه راپورته شو، ګامونه پورته کړو، که ژمنه را سره کوئ لاس مو د ژمنې پورته کوئ. که غواړئ چې افغانستان ته د راوتلو لپاره کار وکړو، فعالیت وکړو، راځئ یو د تعهد لاس جګ کوئ چې موږ د افغانستان لپاره حاضر یو کار وکړو. پایلې کوئ، لاس پورته کوئ، ټول حاضر یو د افغانستان لپاره. خاص که چیرته مو د عدالت ګوند په وجود کې تاسې د واک، د قدرت، د شهرت، د امتیاز طلبۍ، جاه طلبۍ، ځانچاري، ځانخوښۍ لپاره کوم څه ولیدل، بیا زموږ ګریوانونه راپاره کوي. بیا موږ ته ووایه چې یوازې تاسې ځوانان پاتې وایي چې موږ وغولوئ، تاسې هم دا د یو غولولو.
بیا به موږ د تاریخ شرمنده انسانان وو چې موږ که چېرته د تاسې دغه تعهد نه او د دغه باور نه موږ غلطه استفاده وکړه. موږ هم تاسو ته لومړی د افغان مهاجرو تاسو ته ډېر خدمات کړي دي. زه مطمئن یم چې تاسو ټولې له نوم سره اشنا یې. افغانستان ته راغلو، سره کېناستو، ډېرې زیاتې پوښتنې درلودلې. رښتیا د یو ګوند په چوکاټ کې مبارزه کول دا ډېر د تشویشونو نه زیات لوړ ده. په افغانستان کې د ګوند له نوم نه خلک کرکه لري. د ګوند نوم دومره هیبتي شوی، دومره ککړ شوی چې د ګوند نوم چاته واخلې وایي چې ګوند یعنی وحشت، ګوند یعنی تجاوز، ګوند یعنی نفاق، ګوند یعنی انحصار د قومونو ویش، ګوند یعنی قدرت ته رسیدل، په قدرت کې پاتې کېدل، ګوند یعنی جزیرې د قدرت رامنځته کول. په افغانستان کې د ګوندونو نوم داسې دی. د سیاست له نوم نه خلک کرکه لري. ولې؟ ځکه چې ډېر د تعصف، ډېر د بدبختۍ ځای دی چې سیاسیونو مو په افغانستان کې سیاست د هیواد د ملي ګټو، د ملي نوامیسو، د ارزښتونو، د تاریخ لپاره نه دی کړی. دوی همیشه سیاست د قدرت ته د رسیدلو، په واک کې د پاتې کېدلو لپاره سیاست کړی دی چې نن متاسفانه د همداسې ورځې شاهدان یو چې موږ ځوانان له بل هر وخته په بد حالت کې دي. د افغانستان هغه څومره چې تاریخ د افغانستان جنګونه تاسو وګورئ، څومره چې تیر حالات وګورئ، نن چې په کوم حالت کې افغانستان دی متاسفانه په ډېر یو بد حالت کې قرار لري. سره له نظامه، سره له حکومته افغانستان د یو ناامنۍ او د بې ثباتۍ په افغانستان کې حتی د افغانستان په نوم د افغانستان په سرو کرخو باندې بحثونه کیږي، د افغانستان په تجزیه، د افغانستان په هغه مسایلو باندې بحث کیږي چې اصلا دی ویلو نه دي، اصلا په ټول تاریخ کې دا کار نه و شوی. ځکه چې په افغانستان کې سیاست متاسفانه د بهرنیو په اشاره کیږي، هلته سیاسیون متاسفانه لکه د ایجنټانو نقش لوبوي. دا حالات بدلول پکار دي. د دې غمیزې، د دغه سیاسي، جنگي، اقتصادي له هر اړخیز بدبختۍ نه د راوتلو یوازینۍ لاره زموږ تاسې همغږي دی. زموږ تاسې کې په خپل منځ باندې باور دی. زه منم چې د تاسې باور بار بار مات شوی. زه منم چې د تاسې اعتماد ته سخته صدمه رسیدلې ده. تاسو ته چې هر سیاستمدار اروپا ته راغلی ده، ډېرې ښې نقشې یې درته راوړي دي، ډېرې ښې برنامې ځان سره لري، اما متاسفانه په حقیقت کې بیا هلته خبره د واک وي، هلته خبره یا کاندید وي، یا والی وي، یا په نتیجه کې کورنۍ مسایل بیا د واک او د امتیاز او د شهرت مسله وي. زما هیله دا ده چې راځئ دغه مات باور، دغه ټوکېدلی باور چې هیڅ شی پکې پاتې نه دي، راځئ چې دغه باور بیا د افغانستان لپاره بیا یې ورلسونه سره ورکړو، ځکه بله لار نه لرو. مخکې ښاغلي امین صاحب دلته د فعالیت د پیلېدلو هدف وړاندې کړو. زه راځم همدغه یو ټکي ته بیا غواړم په تکرار اشاره وکړم چې دلته د تاسې تر مخ په اروپا کې، خصوصا په بلجیم کې، بروکسل کې د اروپا په کچه ګډ پارلمان یا د پارلمان هغه مرکز پارلمان دلته وجود لري. دلته ناټو وجود لري چې عملا په افغانستان کې جنگ پر مخ وړي. همې چې سیاست پر مخ وړي دلته ده، او همې چې جنگ پر مخ وړي دلته ده. موږ په افغانستان کې دغه ځوانان ملګري چې په فیسبوک او سوشل میډیا کې ځینې دوستان زموږ سره آشنا دي، زموږ مشران، هغوی زموږ فعالیتونه څاري، ګوري. تاسې باور په خدای وکړئ چې موږ په افغانستان کې په ډیره سختو شرایطو کې یو مظاهره، یو لاریون جوړوو. اسانه کار نه دی. موږ چې یو مظاهره کوو، موږ ته 10 واره د ملي امنیت ګارنیزیون قماندانۍ او پولیسو لخوا وارنینګ راکول کیږي چې سبا ته په دغه ځای کې د تاسې باندې انفجار کیږي، موږ مسؤلیت په غاړه نه واخلو. موږ ته
مونږ ته د امنیت لخوا خبر راکړل شوی دی چې دلته انفجار کیږي، تاسې دغه برنامه او دغه مظاهره کنسل کړئ. او یا دا چې مونږ ته ویل کیږي چې تاسې اجازه نه لرئ چې په هر ځای کې مظاهره وکړئ، یو ځای کې خپل غږ پورته کړئ. یعنی مونږ حتی اوس هم په افغانستان کې د افغانیت لپاره مبارزه کوو چې ډیره د شرم خبره ده. مونږ اوس پرې دې ته مبارزه کوو چې مونږ فقط دا ثابته کړو چې مونږ افغانان یو. تاسو وګورئ د تاریخ څومره شاته تللی یو. د نړۍ ملکونه اروپا سره یو کیږي، 28 ملکونه سره یو کیږي. په دې باندې بحثونه دلته روان دي چې څنګه نور هم سره د مشترکات یو کو. بلجیم که صنایع او تجارت نه لري، دلته مرکزونه ورته ایجاد کړي، او بل ملک بل څه نه لري، بل همکاري کوي، رنګ روډونه، خدمات او ټول مسایل سره ملکونه جوړوي. او غواړي چې زه په دې ونمول شم 15 ایالتونه د یو امریکن په نوم باندې خلک یادوي، همداسې نور ملتونه. افغانستان لا په دې کې موږ سره چنګاو یو چې زه افغان یم، دلته افغانستان ده، دلته یو بل څه ده او بل څه ده. موږ دومره شاته تللي یو. دا څه وجه ده؟ دا وجه د دې ده چې موږ هم دومره کمزور یو. دا باید ومنو چې دا زموږ د کمزورۍ نښه ده. زه وایم چې دغه مرکزونه، دغه د دنیا د ابرقدرتونو د نړۍ د چینج کولو قوتونه چې دلته وجود لري، څنګه کولی شو له دغه څخه موږ تاسې سالمه استفاده وکړو. معارج صاحب په اروپا کې به تقریبا په لکونو افغانان، زه وایم چې له میلیون نه به په ټول اروپا کې زیات افغانان اوسېږي، چې په دې کې ډیری هغه کدرونه دي، جنرالان دي، نظامي جنرالان دي، ملکی کدرونه دي، هغه خلک دي چې د نظام یو وخت د نظام واګې په لاس کې وي. یعنی د ټول ماشاءالله د افغانستان لپاره لوی مفکورې لري، لوی برنامې لري. څنګه کولی شو چې موږ دغه سره راټول شي او سره همغږي ولرو تر څو د دغو قوتونو د دغه لویو مرکزونو پر مخ موږ تاسې د افغانستان د مظلومیت، د افغانستان د خونړي جنگ، په افغانستان کې د ظلم د وحشت تصویر وړاندې کوو. موږ هلته چې یو پروګرام کوو، یو میډیا موږ ته نه راځي، زموږ غږ تاسو ته نه رارسېږي، دلته نړیوالو ته نه رارسېږي، الا چې په فیسبوک کې موږ خپل غږ پورته کوو یا د افغانستان محلي تلویزیون کې. اما زه مطمئن یم چې که چیرې موږ تاسې دلته سره راټول شو او دلته یو منظم پلان جوړ کړلی شو او د نړیوالو ټولنې پر مخ خپل د مظلومیت غږ پورته کړو، زه مطمئن یم چې د دغه ځای سیاست به تغییر وکړي. موږ داسې نه وایو چې غرب د ټول په افغانستان کې د جنگ طرفدار دي، د موږ د وژلو طرفدار دي. نه، دلته هم بشر دوستانه خلک شته، په سیاسیونو کې، په پارلمان کې د انسانیت پهلوي شته، دلته د انسان خواخوږي شته. موږ کولی شو چې که چېرته خپل هغه وحشي د وحشت د ظلم نه ډک تصویر په واقعي معنا دلته وړاندې کړو. تاسې باور ولرئ چې دلته به د دغه ځای خلکو په لویو تصامیمو کې د افغانستان لپاره تغییر راځي. نو زه نورې خپلې خبرې نه اوږدوم، فقط بیا دومره وایم چې که چیرې په واقعي معنا لومړی خپل ځان او د خپل وطن پر وړاندې د احساس لا پیاوړی کو او دا وپوهیږو چې موږ یو څه کولی شو او زموږ په فعالیت باندې یو څه کار کیږي، زه مطمئن یم چې موږ تاسې به د افغانستان لپاره ډیر کار کړی وي. موږ به هلته دومره مبارزه نه وي کړې لکه تاسې دلته لږه مبارزه به د افغانستان لپاره څومره اغېزناک او څومره ګټمنه کیږي. خبرې مې نه اوږدوم، په آخر کې زه بیا د عدالت د پایل پرانیستې مبارکي اول د عدالت ګوند هغه ملګري چې دلته په کې دوی کار پیل کړو او دلته نور ملګري زموږ زیرک صاحب، کاکړ صاحب، پښتونیار صاحب او هغه ځوانان ملګري چې د جرمني نه راغلل، له دوی څخه مې عین هیله ده چې تاسې واقعا مبارزه کړې ده. تاسې تر دې وخته پورې د تاسې مبارزه واقعا هم د افغانستان لپاره ډیره ګټمنه وه. زه وایم چې راځئ چې نوره هدفمنده مبارزه وکړو. راځئ چې دغه مبارزه به د ګوند په چوکاټ کې یو څه اوږده وي، یو څه به ستړي وي، محصول به ډېر کم موږ تاسې لاسته راځي. په مدني مبارزه کې خوند دا کوي چې مبارزه کوي او ته یو ګټه دستي وینې، ګټه یې مطلوبه وي.
په سیاسي مبارزه کې رښتیا ده مبارزه ډیره اوږده وي ډیره سخته وي ډیره پیچیده وي ډیر ټپي در باندې وال کېږي خو اطمینان درکوم چې مبارزه هدفمند وي او بیا د یو نظام د یو ثبات د یو سوکالۍ او د سرلوړۍ لپاره وي د یو ملک د بنیادونو د جوړولو لپاره وي په یو ملک د نظام جوړولو لپاره وي په یو ملک د ملت جوړولو لپاره وي په یو ملت کې د ملي پروژو د ملي برنامو د پلي کېدلو لپاره وي نور نو تاسو ټول نه بیا مننه کوم خدای مو آباد لره د یوه سوکاله باسیا سرلوړي او یو موټی افغانستان په هیله زما جامې دې پکې وسوځي خو زما جامې دې پکې وسوځي خو زه د لمبو نه پښتانه وباسم او که لږ دې پرېښودم د جنګ سرخکیله که لږ دې پرېښودم د جنګ سرخکیله زه د تورو ایرونه سره وباسم ډیره مننه د ښاغلي درون مشر عبدالرشید ایوبي صاحب څخه چې د سټیج سر ته راغی او ښکلې وینا یې وړاندې کړه نو د غونډې په دې برخه کې اوس د فرانسې څخه په بخښنې سره د جرمني څخه راغلی میلمه حاجي صاحب عبدالولي ته بلنه ورکوو چې د سټیج سر ته راشي او خپله وینا وکړي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تحفه ستاسو ته وړاندې کوم چې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اجازه غواړم او د علماو کرامو نه او قاري صاحبانو نه او زموږ درون مشر ورور میلمه ایوبي صاحب نه ستاسو ټولو په اجازه زه غواړم مختصرې خبرې وکړم البته په دې خاطر چې لمانځه وخت هم انشاءالله را نږدې دی او نور دوستان هم شاید خبرې ولري زه اول غواړم ځان معرفي کړم د جرمني د مهاجرو د ټولنې د اجرایي رئیس زموږ رئیس صاحب ډاکټر صاحب احمد فرید آشنا تشریف لري نو واقعا موږ لکه څنګه چې ایوبي صاحب خبرې وکړې په همداسې ډېر محدوده کسانو باندې موږ د اتحادیې شروع وکړه 4-5 کسان 6 کسان 10 کسان بالاخره اوس موږ تعداد الحمدلله د 800 کسانو نه لوړ دی دا چې د علت دا دی چې کله چې سره یو ځای شو ادب یو شو خبره یې وشوه هر څه کېږي او که داسې وشو چې ادب معلوم نه خبره معلوم نه او دا ولا دا جبډه کوي دا ګوند پورې تړلی او دا سیاست پورې تړلی دا د سیاست خبره کوي دا کوي دا کوي همیشه باید موږ تاسې د منفي فکر نه ځان وژغورو ورکوو ادرس به راولیږو تاسې هم راشئ نږدې نه به سره کینو دا خبرې به نور هم سره مفصلې کړو نورې به هم سره اوږدې کړو اصلي لاره به پیدا کړو لاره د حل به پیدا کړو که بیرته ګذشته پسې ځو چې داسې وشول داسې وشول دې نه شی نه جوړېږي راځئ د سبا ورځې خبره کوو د نوې میاشتې خبره کوو د نوي کال خبره کوو پخواني خبرې او پرېږدو پخوانیو خلکو ته د کاغذ په مخ به پرېږدو کاغذ سره ښې ښکاري موږ تاسې سره ښه نه ښکاري ومن الله توفیق ښه راغلاست مننه خوشحاله اوسئ د ښاغلي حاجي صاحب عبدالولي نه ډېره زیاته مننه کوم چې د سټیج سر ته راغی او خپله وینا یې وړاندې کړه نو Gentlemen, unfortunately I don't know Afghan languages, so I will talk in English. I will be brief. Anyway, it's my honor to receive you here in this municipality of Hijwadonno, where I have a political function. But my story with the Afghans is much longer than that. I think my first meeting with the Afghans was about 20 years ago when the Afghans occupied a church in Ixen. So I learned to know the situation in Afghanistan. I learned many things about Afghan culture and I got interested in what was happening in Afghanistan and what was happening to the Afghans here in Belgium. So I would say here in Belgium, we are working, you bring a culture to us. I think a new culture that is born in a country is always an enrichment for the country. And I hope it will be an enrichment for you also to stay here. What I would say, most of you stay here not so long time. I think, especially the younger people, I
I don't know, some of you don't still have the necessary papers for legal staying, and I am trying to help everybody I can to get those papers with advice, with help if possible. Now I would say, I see it's inauguration of the office of the party, but I think it's very important. And I would say to you, and especially to the young Afghans here present, you have a double mission. You have a mission of living here, bring your country, but also a mission to participate in life. And in the life of country, you have two countries. There's Belgium, where you're living now, but also Afghanistan. Never forget where you come from. In Afghanistan, you have your family, relatives, friends, and I think you must not think, okay, I'm safe and ډیره مننه کو ثانک یو سو مچ د غونډې په دې برخه کې بیا هم احمد سمیر همدر صاحب ته د عدالت ګوند د اروپا دفتر مسؤل تخرغلاس ویم ستړی بشي بیا هم خیر راغلی راځه نه پوهېږم تاسو په خبرو پوه شوئ که نه خو زه لنډ غواړم چې درته ترجمه یې کړم د دوی دوه درې ټکي همدا وو چې دوی د سوسیالي حزب مسؤله ده دلته په دې ښاروالي کې او افغانانو سره ډېر زیات مرستې کوي د دوی دغه نن غونډې ته راتګ هسې ضرور نه وو ولې چې د دوی پورې هېڅ اړه نه لري خو چې کله ما یې پوښتنه وکړو او ما ورته وویل چې داسې زموږ یو د سیاسي غونډې د حزب پرانیسته ده او دا دی وایي او زه غواړم یو څو خبرې وکړم نو ما ورته ویل ګورئ څه ستونزه نه لرو تاسو راتلی شئ خو اوس چې څه خبرې وکړې هغه هم همدا و چې دوی هم غواړي او خصوصا زموږ هغه ځوان کدرونو ته دا اپیل وکړو چې ستاسو مسؤلیت خپل مسؤلیت وپېژنئ زه فکر کوم چې دا زما خبرې وکړې زه دغه خبرې ترجمه کوم او هغه زما خبرې خپل مسؤلیتونه وپېژنئ ستاسو او زموږ مسؤلیتونه همدا دی چې دلته موږ دوه مسؤلیت لرو یو دا مسؤلیت لرو چې دلته ژوند وکړو بل هم دا مسؤلیت دی چې افغانستان ته خدمت وکړو زموږ څنګه چې ایوبي صاحب په خپل خبرو کې وویل او دا یې ما ته بار بار هم ویلی دی چې موږ ډېر زیات چانسونه لرو د هغه ځوانانو نه چې هغوی په افغانستان کې دي او په افغانستان کې ژوند کوي که دلته موږ وځو مظاهرې وکړو چیغې وکړو خپل غږ پرې کړو سړکونه بند کړو د ناټو مخې ته لاړ شو د اروپا پارلمان مخې ته لاړ شو زموږ کوریج کېږي زموږ خبره پورته ځي زموږ په خبرې باندې فکر کېږي لیکن موږ باندې بم انتحاري نه کېږي موږ قتلي ګناه نو دغه شی چې دی دغلته زموږ خوالی زموږ ازادي چې دی دا موږ سره شته دا زموږ قدرت دی زموږ توانایي ده زموږ انرژي ده تر څو د هغه ورونو څنګ کې ودرېږو چې هغوی په افغانستان کې لاریونونه کوي د عدالت په خاطر د صلح په خاطر د افغانستان د ازادي په خاطر د هغوی ملاتړ باید موږ وکړو او دغه هدف زموږ د ځوانانو او هدف زما د عدالت ګوند ته راتلل او د دوی ملاتړ کول او مرکزي دفتر ته پرانستل همدا و تر څو چې د ځوان او مشران راټول کړو یو ځای او داسې یو ادرس ولرو چې موږ وکولی شو له دې ځایه د اروپا نه د افغانستان د ورونو ملاتړ وکړو او زه د بروکسل د دفتر په نمایندګي تاسو ټولو نه ډېر زیات مننه کوم د ورونو چې جرمني نه راغلي دي د هغوی د جذبې زه قدر کوم او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زه ما فکر نه کول چې د زموږ دا نیک ګام به دومره ملګري استقبال کړي ستاسو نه ډېر زیات مننه د فرانسې نه ملګري راغلي دي زه هغوی نه خاص د زړه نه مننه کوم چې دومره کیلومترې وهلي او راغلي او زموږ د غونډې ته او زموږ د نظریې ته او د ایوب صاحب
د ښه راغلاست راغلي دي. زه تاسو نه ډېر زیات مننه کوم د بروکسل دفتر په نمایندګي باندې او هم د هغه مشرانو نه چې نن موږ سره ګډون کړی ده د مختلفو